د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د شل اوریز نړیوال جام سیالیو د اته غوره پړاو په وروستۍ لوبه کې نن سهار له بنګله سره ولوبېدل. دغه لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او بنګله ته 115 هدف وټاکو، خو ورپسې بنګله د خپل ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ونه شو کولی ټاکل شوی هدف پوره کړي او د اتو منډو په توپیر سره یې ماتې وخوړه. د هیواد د ملي لوبډلې غړی نوین الحق د دې لوبې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. دا ډیره ټفه غټ میچ د موږ دپاره هم هغوی دپاره هم هغوی هم کولی شو چې سیمه فاینل ته لاره پیدا کړي تر څو د هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. خو بیا هم هیڅکله هم ذهن کې دا نه و چې لوبه موږ څخه لاړه. همیشه هم په ځان بلیو و باور هم چې څومره زموږ بالینګ لاین اپ ده کولی شي چې موږ دغې لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په ښه ځای کې بالینګ ترسره کړو. د لومړي ځل لپاره نیمه پایلوبې ته د هیواد د کرکټ ټیم موندنه د هیوادوالو له هرکلي سره مخ شوې ده او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونو تنو دغه بریا ونمانځله. ډېر خوشحاله یم چې موږ ملي اتلان نړیوال شل اوریز جام ته لاره پیدا کړه او موږ خپل ټیم د ابتهار کو باید همیشه په دواګانو کې سپورټ کو. افغانستان سمی فاینل ته ووتلو. زنده باد افغانستان، سر بلند افغانستان، انشاءالله ورلډ کپ هم ګټو. زنده باد افغانستان. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت واکپال راشد خان سره په یوه ویډیویي اړیکه کې نیمه پایلوبې ته د افغانستان د کرکټ ټیم موندنې لپاره تبریکې ویلې ده او ټینګار یې کړی چې د اسلامي امارت تګلاره له سیاست څخه د ورزش لرې ساتل دي. داسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو دا یو ډېره لویه بریا ده او د نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری دی، یوه لویه خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خو دا سیاست او پالیسي ده چې لوبې باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابي د ټولو د خوشحالۍ سبب شو. د افغانستان ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په اته غوره پړاو کې استرالیا ته د 22 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. په پام کې د هیواد ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې له سویلي افریقا سره ولوبېږي.